راشه څه دې لږ زما په سینه کېږده راشه څه دې لږ زما په سینه کېږده او زما د زړه سزا واوره سړیه راشه سر دې لږ زما په سینه کېږده او زما د زړه درزا واوره سړیه. موږ مینه وکړله خو موږ پکې خانۍ بیلې، موږ د حسن په خاطر خپلې ځوانۍ بیلې، تا به دې پټې کړلې ماله به دې بیا را کړلې، ما چې به کله ستا پرونو بلورۍ بیلې. السلام علیکم فاروق جان سینما او ځلند ستوري پروګرام کې نن زما میلمه و ډېر ګران ډېر محترم سمیع الله جان یو د خپل ګران ملګري رفیع الله خان شینواري سره ډېره زیاته مننه کوو د راتګ، یو جهان مننه کوو سمیع الله جان ستا شعرونه ډېر زیات داد زما ومنه د رفیع الله خان شینواري هم، او زه وایم چې تاسو را سره خپل شعرونه ریکارډ کړئ. او قربان فاروق جان چې تاسو ما ته ډېره زیاته مینه راکړه او د تاسو ډېره زیاته مننه او د پښتونخوا ریډیو ډېره مننه چې ته ما ته ډېره زیاته مینه راکړه، نو الله مو قدر وکړي چې قربان. ډېر زیاته مننه. دا ځلند ستوري پروګرام هم ستاسو غوندې د خلکو دی. ستاسو شعرونه چې ما واورېدل ما ته د پنجابۍ د سرایکۍ ژبې ډېر مشهور شاعر شاکر شجاع آبادي را یاد شو. بلکل هماغه رنګ دی پکې، خوږ رنګ دی، پاکه شاعري ده. نو غواړو چې اورېدونکو سره څو شعرونه ووایي خپل جي. قربان زه به ورته ویم زه به تا واورم ته ما واوره سړیه، زه به تا واورم ته ما واوره سړیه، دنیا څه وایي دنیا واوره سړیه. واه 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 دنیا څه وایي دنیا واوره سړیه. او راشه څه دې لږ زما په سینه کېږده راشه څه دې لږ زما په سینه کېږده او زما د زړه سزا واوره سړیه. راشه سر دې لږ زما په سینه کېږده او زما د زړه درزا واوره سړیه. واه واه. او خپله مه وایه د ده خبره واوره، خپله مه وایه د ده خبره واوره، خپله مه وایه د ده خبره واوره چې دې څه وایي لږ دا واوره سړیه. چې دې څه وایي لږ دا واوره سړیه. او دا یو شی پکې راته وایي چې په تا باندې مین یم، راته وایي چې په تا باندې مین یم، راشه چې بله ناروا راته وایي چې په تا باندې مین یم، راشه بله ناروا واوره سړیه. او په تیاره خو مو بله خبرې وکړې، په تیاره خو مو بله خبرې وکړې، په تیارو خو مو بله خبرې وکړې، څو خبرې په رڼا واوره سړیه. په تیارو خو مو بله خبرې وکړې، په تیارو خو مو بله خبرې وکړې، څو خبرې په رڼا واوره، څو خبرې په رڼا واوره سړیه. او سمې ډکه د فضا له موسیقۍ نه، سمې ډکه د فضا له موسیقۍ نه، نن سازونه د هوا واوره سړیه. نن سازونه د هوا واوره سړیه. واه واه ډېر ښکلی ډېر مزېدار. سمې نور شعرونه تاسو ووایه که درجي قربان نور به راته وختي چې د کوم ویل هغه راته ووایه. هغه د بل ویم وایي زهار که ماته عرضي کوي نه دې کوي، زهر که ماته عرضي کوي نو نه دې کوي، راته خندا که لباسي کوي نو نه دې کوي، راته خندا که لباسي کوي نو نه دې کوي. او که یې تندې دغسې ګونجې وي او مخې وړاند وي، که یې تندې دغسې ګونجې وي او مخې وړاند وي، نن که قمار په ما ساقي کوي نو نه دې کوي. که یې تندې دغسې وړاند وي، که یې تندې دغسې ګونجې وي او مخې وړاند وي، نن که قمار په ما ساقي کوي نو نه دې کوي. واه 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 ډېر ښه. او زور خو پې نه دی، محبت خو څه په زور نه کېږي، زور خو پې نه دی، محبت خو څه په زور نه کېږي، که زوی نه وي او یاري کوي نو نه دی کوي. واه 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 محبت زور خو پې نه دی، محبت خو څه په زور نه کېږي، که زوی نه دی، محبت خو څه په زور نه کېږي، که زوی نه وي
او یاري کوي نو نه دي کوي. که زړه یې نه وي او یاري کوي نو نه دی کوي. ډېر ښه یار ډېر. او چې په وینه کې غیرت پښتو شامل نه وي چې په وینه کې غیرت پښتو شامل نه وي په دې دنیا کې زندگی کوي نو نه دي چې په وینه کې غیرت پښتو شامل نه وي په دې دنیا کې زندگی کوي نو نه دي کوي. او قربان او سمي د زړه وینې کینت کې د اوبو په شان دي د زړه وینې کینت کې د اوبو په شان دي هغه سړی که عاشقي کوي نو نه دي کوي. قربان ډېر ښکلی ډېر مزېدار سمي ډېره زیاته مننه زمونږ سټوډیو ته راتګ او امید لرم چې ملګرو به په فیسبوک باندې پروګرام اورېدلی وي او د سمي چې څونه فین فالوور دي باید چې دی په سوشل میډیا باندې په ټیک ټاک باندې چې څومره هم دی په مخامخ کېږي او د ده ذاتي دي نور باندې هم سپورټ پکار دی خو د ده ذاتي پکار ده چې یاره موږ خامخا سپورټ کو سمي ډېر ښه لیکل کوي او بله خبره پکې دا ده چې یاره د ده لیکل پاک لیکل دي ډېر څه نه پاک دی اورېدونکي به بالکل پوهېږي چېرته چې بیا ښه ادباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.